د هماغې یکشنبې په ماښام کله چې شاګردان د یهودیانو د مشرانو له ویرې د تړلو دروازو شاته سره راټول شوي وو. عیسی راغی او د هغوی په منځ کې ودرېده او ویې ویل سلام دې وي پر تاسو باندې. کله چې هغه دا وویل نو هغوی ته خپل لاسونه او خپل بغل وروښودل. کله چې شاګردانو خپل استاد ولیده نو ډیر خوشحاله شول. عیسی یو ځل بیا وویل سلام دې وي پر تاسو باندې. لکه څنګه چې پلار زه رالیږلی یم نو همداسې زه هم تاسو لیږم. بیا یې په هغوی وپوکل او ویې ویل زما لخوا روح القدس قبول کړئ. که چیرې تاسو د چا ګناهونه وبخئ نو هغوی به وبخل شي، که تاسو هغوی ونه بخئ نو هغوی به ونه بخل شي. د 12 شاګردانو څخه توما چې بل نوم یې غبرګونی و، په هغه وخت کې چې عیسی راغی د نورو سره هلته موجود نه و. نو نورو شاګردانو هغه ته وویل موږ استاد لیدلی دی. خو هغه ورته وویل تر څو پورې چې زه د هغه په لاسونو باندې د میخونو نښې ونه وینم او خپلې ګوتې ورباندې کېنږدم او خپل لاس د هغه د بدن په بغل کې نه دم نو هیڅکله به باور ونه کړم. یوه هفته وروسته د هغه شاګردان یو ځل بیا په کور کې سره راټول شوي وو او توما هم د هغوی سره و. سره له دې چې دروازې بندې وې خو عیسی راغی او د هغوی په منځ کې ودرېده او ویې ویل سلام دې وي پر تاسو باندې. بیا یې توما ته وویل خپلې ګوتې دې دلته کېږده، زما لاسونو ته وګوره او خپل لاسونه راوړاندې کړه او زما په بغل باندې کېږده او نور شک مه کوه بلکې ایمان ولره. توما وویل ای زما استاذه او زما خدایه. عیسی هغه ته وویل په دې خاطر چې زه دې ولیدم نو ایمان دې راوړ. بختور دي هغه خلک چې زه یې نه یم لیدلی او ایمان راوړي. عیسی د خپلو شاګردانو په حضور کې ډېرې نورې نښې وښودلې چې په دې کتاب کې نه دي لیکل شوي. خو دا نښې د دې دپاره لیکل شوي دي چې تاسو په دې ایمان راوړئ چې عیسی هماغه مسیح دی او د خدای زوی دی او په هغه باندې په ایمان راوړلو سره به د هغه په نوم تل پاتې ژوندون ولرئ.